بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالی او ستړي مه شئ. ملګرو، په ننني کلاس کې به زه تاسو ته د مختلفو خوراکونو نومونه زده کوم. موږ پښتانه چې په کور کې یا په بازار کې کم خوراکونه کوو، د هغې نومونه به انشاءالله زه تاسو ته په ننني کلاس کې په انګلیش کې هم زده کوم. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو، دا نننی کلاس راسه تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر اهم دی. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره دی فرایټرز. فرایټرز وایي پکوړو ته. که موږ نه یو کس تپوس وکړي چې پکوړې ته په انګلیش کې څه وایي، موږ به ورته وایي فرایټر. فیټي سموسا. سموسې ته په انګلیش کې وایي فیټي. کرس سپیر ایټن. ګلکپې. ګلکپې ته په انګلیش کې وایي کرس سپیر ایټن. سویټس مټۍ. مټۍ ته په انګلیش کې وایي سویټس. هر خوږ سیستم په انګلیش کې وایي سویټ. گرین ټي. گرین ټي وایي شین چي ته. چایونو هم موږ څه قسمونه خو شین چي ته په انګلیش کې وایي گرین ټي. شوګر کین. ګنی. ګنی ته په انګلیش کې وایي شوګر کین. شوګر کین فیس. ګنډېری. کله چې ګنی موږ سپین کو بیا هغې نه موږ وړې وړې ټوکړې جوړې کو نو دې ته په انګلیش کې وایي شوګر کین پیس. ګنډېری. وی لسی. شوملا یا لسی دې ته په انګلیش کې وایي وی. یګرټ. ماسته. مستو ته په انګلیش کې وایي یګرټ. شوګر کین جوس. د ګني شربت. د ګني شربت ته په انګلیش کې وایي شوګر کین جوس. لیمونیډ. د نیمبو اوبه یا د نیمبو جوس. لیمن. نیمبو. نیمبو ته په انګلیش کې وایي لیمن. او د نیمبو چې کوم شربت یا اوبه هغې ته په انګلیش کې وایي لیمونیډ. پاپي. خشخاش. خشخاش یا اپیم دې ته په انګلیش کې وایي پاپي. ماسټر. شړشم. شړشم ته په انګلیش کې وایي ماسټر. کوکونټ. کوپرا. کوپرې ته په انګلیش کې وایي کوکونټ. فلیټ. تالی. په کور کې چې موږ څه کم تالی راسي هغې ته په انګلیش کې وایي فلیټ. اکثر موږ پښتانه ورته په پښتو کې هم فلیټ وایي. ټرمریک. کورکمن. کورکمن ته په انګلیش کې وایي ټرمریک. بول. کاسه. کاسې ته په انګلیش کې وایي بول. ګرایډل. تبخی. تبخی موږ څه هغه څیز دی چې په دې باندې موږ پراټې کباب وغیره پخوو نو تبخي ته په انګلیش کې وایي ګرایډل. فیلو. تکیا. تکیا ته په انګلیش کې وایي فیلو. آلمونډ. بادام. بادام ته په انګلیش کې وایي آلمونډ. ډیټس. کجوره. کجوري ته په انګلیش کې وایي ډیټس. کیشیو نټ. کیشیو نټ چې کومه دی دا موږ څه وایي کاجو ته. لیټس. سلاد. سلاد ته په انګلیش کې وایي لیټس. کیرټ. گاجره. گاجرې ته په انګلیش کې وایي کیرټ. والنټ. غوز. غوز ته په انګلیش کې وایي والنټ. فلمري. فالوده. فالودې ته په انګلیش کې وایي فلمري. بریډ. روټۍ. بریډ چې موږ اصل کې وایي ډبل روټۍ ته نو ډبل روټۍ ته په انګلیش کې وایي بریډ. کیوکمبر. بادرنګ. بادرنګ ته په انګلیش کې وایي کیوکمبر. کافي. کافي دا د چی یو قسم دی. ایګ. اګی. ایګ. اګی. ګرین. غله یا فصل. بیټل. فان. فان ته په انګلیش کې وایي بیټل. کیک. کیک ته په انګلیش کې هم کیک وایي په پښتو کې ورته موږ کیک وایي. فلیټ بریډ. روټۍ. تاسو ته ما مخکې ویل چې بریډ وایي ډبل روټۍ ته او دا کوم چې فلیټ بریډ دی دا موږ ته وایي روټۍ ته. کلسټر بین. جوار. جوار ته په انګلیش کې وایي کلسټر بین. ګي. غوړي. غوړو ته په انګلیش کې وایي ګي. آیس. واوره. واورې ته په انګلیش کې وایي آیس. لینټل. مسور. مسور ته په انګلیش کې وایي لینټل. مټن. د چیلي غوښه. د چیلي چې کومه غوښه هغې ته په انګلیش کې وایي مټن. او د غوا وغیره چې کومه غوښه هغې ته په انګلیش کې موږ میټ وایي. فلز. دال. دالو ته په انګلیش کې وایي فلز. رایس. رایس چې کومه دی دا وایي چاولو ته یا وریجو ته. پیز. مټر. مټرو ته په انګلیش کې وایي پیز. ګراوند نټس. پلی. پلو ته په انګلیش کې وایي ګراوند نټس. واین. شراب. د انګورو چې کوم شراب دي ته په انګلیش کې وایي واین. ځینې کسان هغه واین هر شراب ته وایي خو واین دا موږ څخه هغه شراب دي دا چې کوم د انګور نه جوړ شي. منس. قیمه. خیمې ته په انګلیش کې وایي منس. پیپر.
مرچ ته په انګلیش کې وایي پیپر. سیرپ شربت چې کم د زکام یا د بیمارو د پاره کم شربت یا ته په انګلیش کې وایي سیرپ. سفران زعفران موږ چې ته په پښتو کې زعفران وي دي ته په انګلیش کې وایي سفران. کیچپ چکنی ته په انګلیش کې وایي کیچپ. ټیمرنډ املی ته په انګلیش کې وایي ټیمرنډ. ویجیټیبل وایي سبزی ته. شوګر چینی ته په انګلیش کې وایي شوګر. سالټ مالګې ته په انګلیش کې وایي سالټ. ټریکل شیرې ته په انګلیش کې وایي ټریکل. ټی چای ته په انګلیش کې وایي ټی. وینیګر سرکې ته په انګلیش کې وایي وینیګر. ویټ غنمو ته په انګلیش کې وایي ویټ. میز چې کوم دی دا هم وایي جوارو ته. الکوهل شرابو ته اصل کې الکوهل وایي، خو د موږ نه څوک تپوس وکړي چې شرابو ته په انګلیش کې څه وایي الکوهل. تاسو ته ما مخکې ویل چې واین چې کومه دی دا وایي د انګورو نه چې کوم شراب جوړ شي هغې ته موږ واین ویلی شو، اصل کې شرابو ته په انګلیش کې وایي الکوهل. واټر اوبو ته په انګلیش کې وایي واټر. هنی شادو ته په انګلیش کې وایي هنی. آیسکریم وایي ملایي ته، خو د موږ نه څوک تپوس وکړي چې ملایي ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي آیسکریم. لنچ د غرمې روټۍ دپاره چې موږ کم ټکی په انګلیش کې استعمالو هغه دی لنچ، یعنی د غرمې روټۍ ته په انګلیش کې وایي لنچ. میټ غوښه د هر څه شي غوښې ته په انګلیش کې موږ میټ ویلی شو. ملټ باجرې ته په انګلیش کې وایي ملټ. ملک پیو ته په انګلیش کې وایي ملک. آیل غوړو ته په انګلیش کې وایي آیل. جنجر ادرک ته په انګلیش کې وایي جنجر. سنف نسوارو ته په انګلیش کې وایي سنف. کولی فلاور ګوپی ته په انګلیش کې وایي کولی فلاور. لډي فینګرز بینډۍ ته په انګلیش کې وایي لډي فینګرز. لډي فینګر ورته ځکه وایي چې دا نری، لیډي مطلب دا د ښځو د ګوتو پرنګي، نو دې ته ځکه په انګلیش کې وایي لیډي فینګرز. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته په کور کې یا په بازار کې چې کوم څیزونه موږ ته د خوراک یا په کور کې چې موږ څه کوم څیزونه راسي هغه د خوراک په پخولو کې استعمالیږي هغه موږ تاسو ته په نننی کلاس کې وکړو. امید کوم چې تاسو به دا کلاس ډېر په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو کو چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو کو چېرته تاسو ته په انګلیسۍ کې څه مسله خو می نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله د انګلیسۍ سره تړلې چې کومه مسله خو می انشاءالله هغه به زه تاسو له حل کولو پوره کوشش کوم. ملګرو زموږ کلاس اوس وخت تر پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. د ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله په بله نوي ویډیو کې به تاسو سره ملاقات کیږي. د الله په امان.